صدام حسین د هلمند یو هغه ځوان دی چې د ژوند له سختو شرایطو سره مبارزه کړې او د ستونزو پر وړاندې نه دی تسلیم شوی. هغه چې تر 9 ټولګي پورې زده کړې وایي د پلار لمړنې وروسته د اقتصادي ستونزو له کبله ښوونځی پرېښود، خو د برېښنایي وسایلو سره امینه ژوندی پاتې شو. نوموړي امید راډیو ته وویل له ماشومتوبه یې هڅه کوله چې نوي څه جوړ کړي. بالاخره وتوانید چې یوه داسې رکشه جوړه کړي چې د لمریزې برېښنا له لارې چلیږي. یا د رکشه د 250 امپیره بیټرۍ، یوې لمریزې تختې او یو شمېر نورو عادي وسایلو په مرسته جوړه شوې چې د ورځې لخوا تر 3 ساعتونو او 13 دقیقو او د شپې لخوا چې بیټرۍ چارج وي شاوخوا 3 ساعته پرله پسې چلیدلی سي. نو دا فکر خو ما د مخه درلودی، خو همداسې معنی چې اقتصاد مې کمزوری و. نو بیا د زموږ استاد مطیع الله استاد او یو اکاره سره ملګري سو د اقتصاد د خوا څخه څه پیسې راکړلې او څه پیسې ما درلودلې. نو باره مې داسې شی سره راوموښلوي چې خپل خواري به کوم. دا مې نو یوه مهم شی چې دی هغه مې ډینامو ور واچولې ده او پال شمسیانې و، بیټرۍ و، نور داسې لاسي فریم و، جمپینان و، شرینګ و، داسې موټر سامان دی. موټر و د زیاتره دغسې لاسي سامان دي، ګره لاسي جوړ دي. دغه هلمندی ځوان زیاتوي که لازم تخنیکي او مالی امکانات ورته برابر سي کولی سي نور نوښتونه او ابتکارات هم عملي کړي، خو وايي د اقتصادي ستونزو او کمو امکاناتو له امله له خنډونو سره مخ دی. اول په دې کې ډېر تخنیکونه اوس پاته دي د کم اقتصاد له امله. هغه په دې خاطر چې اوس زه دې ته غواړم د شا پایو کې نور داسې ډیناموګانې بسته کړم چې د دې د په رفتار کې هغه برق وباسي او بیټرۍ چارج کړي. یعنې 50% موټر باید په برق ولاړ شي، موت برق، هغه هم پر بیټرۍ زور رانه شي، د بیټرۍ څخه باید ونه خوړل شي. او نور داسې سیسټمونه شته چې ریزینګ دي و، شمسیان دي بغلوته و، نور ډېر داسې کارونه شته چې د کم اقتصاد له امله مې تر اوسه نه دي کړي. نو چې نه کې بیا اوس په الحال خپل کنکشن به کوم چې نه کې پیسې سره پیدا کوم بیا جوړوم د خیره. ورته مهال یو شمېر سیمه ییز اوسېدونکي له دولت او خصوصي سکتوره غواړي چې د دا ډول خلاقو او نوښتګرو ځوانانو ملاتړ وکړي څو هغوی وکړی سي خپل ابتکارات پراخ، نوې پروژې پیل او د هیواد په پرمختګ کې لا اغېزمن رول ولوبوي. په اړه د هلمند اوسېدونکي مطیع الله میرویس او عبدالصبور امید راډیو ته ویل په ټولنه کې داسې ځوانانو تشویق کول ډېر مهم دی. په دې خاطر که یو څوک یو شي ته تشویق ورکړي هغه لا زړه سکون ورکوي چې مثال زه کولی شم دا کار وکړم. او که یو بل ورته وایي چې دا نه کېږي او دا نه کېږي، دا پر هغه پر دماغ او پر دغه باندې فشار راولي چې کار یې زړه غواړي کار کولی شي، هغه هم بیا نه شي کولی. اصلي خو داسې یو حساب دی دا ځوانان باید تشویق شي په دې دپاره چې مثال نور داسې یو کارنامې موږ ته راوړي چې زموږ د ملک ویاړ وي او زموږ خلک په دې باندې نه دی افتخار وکړو. موږ تاسې باید داسې یو ځوانان پیدا کړو. دا نوي ځوانان ټوله هر وخت داسې وي چې په اصلاح هغه د فکر او مفکوره دا نوې وي. نو د دې اوس چې موږ سمه استفاده وکړو انشاءالله ډېر ښه شیان جوړوي. دولت هم دا غوښتنه چې داسې خلکو ته ورو ورو باید دغه برابر سي، امکانات برابر سي، ورو ورو داسې خلکو سره باید کومک وسي. دا ورو ورو په کم امکانات باندې ورو ورو دونه پرمختګ کوي. دا چې امکانات ورته برابر سي، اقتصادي کومک سره وسي، دا خلک ورو ورو پرمختګ کولی شي. د دې سره هم مهاله د هلمند د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو امیر مولوي سلطان محمد حنیف وايي د اسلامي امارت د بیا حاکمیت وروسته د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ځوانانو ملاتړ ته پاملرنه شوې. نوموړی د دغه هلمندي ځوان نوښت ستایي او زیاتوي هڅه به وکړي چې د ستایي امکاناتو له لارې د نوموړي د لا پرمختګ ملاتړی سي. همداشان هغه ځوانان چې هغه په علمي ډګر کې ممتاز راغلي وي، لکه په مدارسو کې، په مکاتبو کې، پوهنتونونو کې، همداشان د کانکور په ازموینو کې کوم شاګردانو کوم ځوانانو چې ډېرې نمرې وړي وي هغه د ځوانانو چارو امریت لخوا په مادي او معنوي ډالیو باندې ستایل شوي دي تر څو نور هم دوی تشویق سي. نو دا سیمینارونه موږ نور هم په لاره باندې واچوو او هغه ځوانان چې نوي ابتکارات کوي هغه موږ ستایو. په داسې حال کې چې د هیواد ډېری ځوانان د کاري فرصتونو نشتوالي له امله ناهیلي دي، یو هلمندی ځوان توانېدلی چې د خلاقیت او نوښت پر مټ د لمریزې برېښنا پر بنسټ رکشه جوړه کړي. هغه وسیله چې هم چاپیریال ته زیان نه رسوي او هم د خواریو پایله ده. شاولي زرمل، امید راډیو، هلمند.